د یادې مرستې د توزیع پر مهال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی داخلي بې ځایه شوي مهاجرین او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي افغان کډوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزو او مشکلاتو ته به پر وخت رسیدنه کوي. هغه مرسته دلته موږ چې تاسو وینئ د په خاطر باندې اگر چې دا مرسته کامه دو خلک ډیر دي، محتاج ډیر دي، مهاجرین ډیر دي، خو موږ غواړو انشاءالله چې آینده یې دې سره بیا هم وخت په وخت دې سره مرسته وکړو. نو چون د دې دپاره چې دا یو سرحدي ولایت دی، ډېر مهاجرین لري او ډېر بې ځایه شوي داخلي افغانان مهاجرین هم دلته ډېر دي او د دې ولایت لپاره کومه مرسته چې انشاءالله آینده موږ په نظر کې لري بیا به هم وخت په وخت دې سره کوي. فعلا دپاره هم دغه مواد چې تاسې وینئ انشاءالله دا به دغه کورنۍ ته چې څوک مستحق دي ورکولی کېږي به. د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې یاده مرسته د پاکستان څخه د راستنه شوي 87 کورنۍ سره وشوه چې ټول لګښت څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ کیږي. او دا کومک د چین نه کوم راغلي مواد چې وو هغه چې کوم امداد یا فوقالعاده مرسته کړې وه نو په هغو کې دا خیمې او یا د زیر دروشۍ یا بوټ دا شامل وو. موږ د 87 کورنۍ ته توزیع کړو. بل لوري ته داخلي بې ځایه شوي او راستنه شوي افغان کډوال خوښي څرګندوي او د اړوند مسؤلینو څخه د دا ډول مرستو غوښتنه کوي. امارت اسلامي طرفه د وزارت مهاجرینو لخوا موږ سره دغه ډېرو مهاجرینو سره یوه خیمه او څه کمباله او نوره ښه کومک مناسب کومک سره وشو. خو د ټولو مهاجرینو غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه بسنه یې چې نه کړي او نور کومک هم باید چې موږ سره وشي. میگه تا دا وکاره ملاو کړه مخکې میگه تا یود به ور کړی دي میگه ډېر ونه خوشحالي الله دې دغه څه کامیاب ساتي دی الله دا غونډ مجرین ته خپل حق ورسیږي چې نه را مرسته ته ملاو شي د حکومت ته میگه ډېر مننه ډېر خوشحالي ونه. د یادونې وړ ده چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له لوري په هیواد کې داخلي بې ځایه شوي او بیرته راستنه شوي افغان کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې سهولتونه برابر شوي دي.